د پیژندنې دغه مراسم د سلواغې په څلورمه د ښاروالۍ په میلمستون کې جوړ شوي وو چې پر مهال یې سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل سربیره د پوهنې وزارت مسلکي او تخنیکي معین رحیل محمد پرمولي، د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میاخیل، د ولایتي شورا غړو محمد اجمل عمر، اسرار الله مراد، اصحاب علي مسلم، ناصر کاموال، د پوهنې ریاست د بیلابیلو څانګو مسؤلینو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. د پوهنې پخواني سرپرست رئیس سیادسا سعادت وویل د ښوونځیو سرپناه او د درسي کتابونو نشتون هغه ستونزې وي چې زده کړیز بهیر یو څه ټکنی کړی و، خو ډاډ یې څرګند کړ چې د نوي رئیس په شتون سره به یادې ستونزې تر ډیره بریده حل شي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل د دې ولایت ولسونو لومړنۍ غوښتنې د پوهنې د پیاوړتیا او په دې برخه کې د پرتو ستونزو د حل په موخه دي چې دا د معرف سره د ولسونو د زیاتې علاقې او مینې ښکارندویي کوي. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د پوهنې نوي رئیس په راتګ سره به د پوهنې په برخه کې پرتې ستونزې حل شي او هم د پوهنې ریاست کارکوونکو ته سپارښتنه وکړه چې نوي رئیس سره په کارونو کې همکاري او همغږي وکړي. ان شاء الله د دوی په راتګ سره به ډېر مثبت تغیرات راشي، خو یوازې یو رئیس نشي کولی په تنهایي سره هغه څه چې زموږ ولس غواړي هغه مثبتو بدلونونو ته او اصلاحاتو ته او سمونو ته موږ ورسیږو. هیله مې دا ده چې د ځوان رئیس سره اوږه ورکړئ، مرسته ورسره وکړئ او تر څو زموږ د ولس هغه ارمان او زموږ د ولس هغه هیله چې دې وخت کې لري ننګرهار والي همداراز وویل د پوهنې په برخه کې به د پرتو ستونزو د حل په موخه مبارزه کوي او معرف به له ستونزو ژغوري. د ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد په دې خوښي وښوده چې دولتي چوکۍ د عنعنوي دود څخه راووتې او د وړتیا او استعداد له مخې وړ او مناسب شخصیتونه غوره کیږي. نوموړي د نوي رئیس څخه د پوهنې په اداره کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د پوهنې وزارت مسلکي او تخنیکي معین رحیل محمد پرمولي وویل د پوهنې نوی رئیس د آزادې سیالۍ له لارې دې بسته غوره شوي او ډاډ یې څرګند کړ چې په شتون کې به ګڼې ستونزې حل شي. د همداراز د درسي کتابونو او ځینو نورو ستونزو په حل کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. در شک وجود نداره در طول 16 سال گذشته خود خوشبختانه ما شاید یک سری دستاوردهای کلان در حوزه معارف افغانستان بودیم که میشه بگویم بلند رفتن کمیت در معارف میتونه یکی از دستاوردهای کلان وزارت معارف افغانستان باشد. دروازه‌های مکاتب برای همه شهروندان افغانستان در 34 ولایت افغانستان باز شد. در کنارش حضور پررنگ خواهرای ما میتونه در وزارت معارف افغانستان دستاورد کلان باشد. د پوهنې نوي رئیس حسیب الله شینواری وویل د پوهنې په برخه کې د شته ستونزو په نښه کول، په اداري پروسیجر کې اسانتیاوې رامنځته کول، د ظرفیتونو لوړول او د ټولنې افرادو سره سلا مشورې کولې په کاري لومړیتوبونو کې ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه د پوهنې بهبود لپاره کار کول د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی، نو په همدې اساس یې غوښتنه وکړه چې په پوهنه کې د لاسوهنې پر ځای لاسنیوی وکړي.